دا نن په معاشره کې به تی پام پر کړي اصلاح نه راځي، حالانکه واز او نصیحتونه ډېر دي. دا خلک چې زه د اصلاح فکر کوم دا خلک زما په اختیار کې نه دي، لیکن دا زما خپل ځان خو زما په اختیار کې دی. په دې آیات کریمه کې الله پاک زموږ ستی د یو کمزوري نشاندهي کوي. په موږ تاسې کې یو کمزوري ده، یو بیماري ده. الله پاک په دې آیات کې د دغه کمزوري او د دغه بیماري نشاندهي وموږ ته کوي. او دا داسې کمزوري او بیماري ده چې زموږ ستی توجه هم نشته ورته، فکر مې هم نشته ورته. هغه کمزوري دا ده چې موږ له د خپل ځان فکر نه را سره او د نورو خلکو فکر را سره له موږ سره د خپل ځان فکر یا نسته او کسته بیا ډېر کم دی، د نورو خلکو فکر ډېر را سره چې پلان سړی دروغ وایي، پلان سړی رشوت اخلي، دا پلانکی ظلم کوي، دا پلانکی دا ناجایز او دا ناروا کوي. لیکن خپل ځان ته زموږ فکر نه چې آیا زه هم رشوت اخلم که نه اخلم، زه هم دروغ وایم که نه وایم، زه هم غیبت کوم که نه کوم، زه هم له خلکو سره ناجایزه ناروا کوم که نه کوم. الله پاک د دغه کمزوري و موږ ته په دې آیات کې بیانوي. یا ایها الذین آمنو، ای هغه کسانو چې تاسې ایمان راوړی دی، علیکم انفسکم، پر تاسې باندې د خپل ځان فکر له ځانه سره وکړئ چې ته پر هدایت باندې چې ګرد دنیا ګمراهي تا ته ضرر نشي رسولی، چې ته پر هدایت باندې روان یې، پر صحیح لار باندې روان یې، د خلکو ګمراهي و تا ته ضرر نشي رسولی. ته له ځانه سره خپل فکر پیدا کړه. دا نن په معاشره کې به تی پام پر کړي اصلاح نه راځي، حالانکه واز او نصیحتونه ډېر دي، د هدایت اسباب ډېر دي، د اصلاح اسباب بیخي ډېر دي، لیکن په خلکو کې اصلاح نه راځي. علما کرام د دې وجه بیانوي چې په موږ کې د هر سړي دا فکر دی چې زه به د پلانکي اصلاح کوم، زه به د پلانکي